دا چاري کړي د واده مسنون طریقه څنګه ده؟ مسنون طریقه دا چې هلک د کورنۍ سره زنانه ورشي جینۍ وګوري او خوښه کړي او بیا یې څه کسان ورشي هغه جینۍ په ادب سره وغواړي او مهر کې ډېر زیاتوالی ښه نه دی او په اسلام مسلمانان د هندوانو او د سیکانو او د پیرنګیانو په واده خاده کې نقل نه کوي بعضې غیر ضروري رسمونه تاسو راشئ هغې راشئ او دا راشئ پیسو نه د خلاص کړي او یا داسې مهرونه کېږي چې په عمر کې نشي خلاصولی نو واده ګران شوی دی نو خلک په بدکاري ډېره کوي واده آسان کې بس یو دوه درې کسان ورشي او هغه جینۍ ښه په عزت سره په ګاډي کې یا یو شي کې را روانه کړي او په عزت سره یې کښېني او کور ته راوړي د هلک د یو څو کسان به ورشي دغه ولیمه سنت ده هغې کې په فخر نه کوي زما ډوډۍ په شان څوک ډوډۍ پخولی شي او داسې کاټ څوک چاپ کولی شي او داسې ډزې څوک کولی شي نو ډېرې ډزې او ډېر شوشه او ډېر درشن او ځان خول او ځان اوچت ښکاره کول دا خو ټول تبعي ده وعدې ټول بې برکت دي خیر دی عزت په شکل کې زما لارونه دي میلمانه دي وس مې شته نو ښه ډوډۍ ښکلې ورکړئ او باقي دا فرضي رواجونه او په ټلویزیون د نورو قومونو دا ډرامې تاسو ګورئ او په موبایل کې هغې داسې رواج کوي او دا داسې او نن په داسې ځو ګوته وله سره کوي هغله او سرو زرو ګوته هلک له واچوي هغې کې بیا 2 لکه روپۍ لګي او ځي راځي دا ټول پرېږدی نو دغه طریقه ده ساده مهر لیک